السلام علیکم ویورز خیر اغلاس رحمان الله افیشل ته په نوې ویډیو کې د کیپکټ مکمل زده کړه ګورو. یعنی کیپکټ د سینه د تاسو په کتل وی کیپکټ هغه اپ اپلیکیشن د چې موږ تاسو کې ویډیوز ایډیټینګ کولای شو. تر ټولو ښه اپ کیپکټ ته په کیپکټ کې موږ پرو ورژن څنګه اخیستلی شو بالکل فری یعنی پیسو نه بغیر د انډرایډ دپاره. هغې سره سره په کیپکټ کې موږ ایډیټینګ په کمې طریقې سره کولی شو. یعنی کیپکټ کې ډېر داسې فیچرز دي داسې اپشن دي چې هغې نه موږ تاسو نه یو خبر. باید د کیپکټ اول موږ زده کړه وکړو. کیپکټ موږ زده کړو چې په دې کې ویډیو په کم ډول سره ایډیټینګ کیږي، دې کې کم فیچرز دي. نو په نوې ویډیو کې زما مطلب هم دا زمونږ ویډیو د اولنۍ بلکې دوهمه ویډیو ده چې زه جوړوم. یو ما تاسو ته د چیټ جی پی ټي په اړه جوړه کړه. تاسو ته مې وښودل چې په چیټ جی پی ټي کې موږ څنګه کار کولی شو، څنګه استعمالولی شو. صحیح شو. او په دې ویډیو کې زه درته د کیپکټ زده کړه ښیم، ځکه چې موږ د اے آی ویډیو کورس پیل کوو. د هغې نه مخکې چې موږ د اے آی ویډیوز شروع کړو چې په کوم ډول سره جوړیږي یوټیوب اوټومیشن، ټیک ټاک دپاره، یوټیوب دپاره، هغې نه مخکې ما وغوښتل چې د اول زه په چیټ جی پی ټي ویډیو جوړه کړم. تاسو ته مې هغه ویډیو جوړه کړې ده. د ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک هم کتلی شئ، ویډیو په ډسکرپشن کې. نو ویډیو زه دغه ویډیو چې دا د کیپکټ په اړه جوړوم، ځکه کله چې موږ اے آی ویډیو جوړو اوټومیشن، د هغې دپاره موږ سره چیټ جی پی ټي او کیپکټ د دوی دواړو نه به موږ مرسته اخلو. نو د اے آی ویډیوز نه مخکې ما وغوښتل چې تاسو دغه دواړه ویډیوز اول جوړې کړم، په دې باندې ځان پوه کړئ. نورې وروسته ویډیوګانې به بیا د اے آی په اړه باندې وي، په هغې کې موږ څنګه کار کوو، دا هر څه تاسو سره شیر کوم. نو په دې هیله ورکوم چې دا ویډیو موږ سره تر پای وګورئ، تر څو تاسو به د کیپکټ په ایډیټینګ باندې هم پوه شئ. او په چیټ جی پی ټي خو تاسو الریډي پوهیږئ، زده کړې به مو وي، ما په ویډیو جوړه کړې وه. نو نننۍ ویډیو کې د کیپکټ مکمل ایډیټینګ ښیو اے ټو زیډ. په کیپکټ کې په کوم ډول سره موږ ایډیټینګ کولی شو، کوم ډول سره موږ د کیپکټ پرو ورژن اخیستلی شو فری، چې په هغې کې هر څه موږ ته خلاص وي، هر څه ایډیټ کولی شو پرو یعنې بغیر د پیسو. او که چېرته نوي یاستئ زموږ یوټیوب یا فیسبوک کې، ضرور زموږ دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ، نوټیفیکیشن ضرور آن کړئ، ځکه چې راتلونکي هره نوې ویډیو د اے آی په اړه، اوټومیشن په اړه وي چې تاسو نه مس نه شي. ګورئ ملګرو، د اے آی ویډیوز چې دي تاسو به کتلي وي ډېرې وایرل کېږي، ډېر ویوز پرې راځي. تاسو یوټیوب مونیټایز کولی شئ، یوټیوب نه ارنینګ کولی شئ، ټیک ټاک نه کولی شئ، فیسبوک ریلز نه کولی شئ، هر څه نه تاسو ارنینګ کولی شئ. خو چېرته تاسو اے آی باندې ځان پوه کوئ، په اے آی باندې ویډیوز جوړې کوئ، څومره ویوز د اے آیز دي د بل یو ویډیو هم نشته لکه څومره ویوز چې په اے آی ویډیوز باندې راځي. ملګرو صحیح ده. نن سبا تاسو وګورئ آنلاین ارنینګ کې ما ته غوره لار همدغه د کانټینټ کریټر معلومیږي، یعنې یوټیوب او د ټیک ټاک او په دې ځایونو کې چې موږ کار وکړو، دا تر ټولو غوره لار ده. که چېرته موږ د ټریډینګ خواته وګورو ملګرو، د ټریډینګ نه مخکې یعنې د ټریډینګ کورس نه مخکې ما په اے آی باندې پیل وکړو. ولې ویډیوز جوړې کړو، دا یوټیوب مخ ته بوځو، دې نه ارنینګ وکړو، دا ټول نه خیر منم چې دا سخته ده، وخت نیسي، خو آینده کې ستاسو ډېر پروفیټ دی نه کولی شئ د ویډیوز نه چې کوم اے آیز دي یا اوټومیشن دي په یوټیوب کې، ټیک ټاک کې. صحیح ده. او ټریډینګ کې ملګرو دغه یو خبره ده چې ریسک زیات ده، یعنې ورځ به ښه ګټه وکړئ، بله ورځ به ښه ډېر تاوان کوئ، بله ورځ به بیا ګټه وکړئ، بله ورځ به بیا تاوان کوئ. نو داسې ده چې ټریډینګ کې مارکیټ کوشش کوي چې موږ او تاسو نه پیسې وباسي، او موږ کوشش کوو چې مارکیټ نه پیسې وباسو. نو یو بل سره په جنګ یو په ټریډینګ کې، نو یو هم نه بریالی کېږي، کله موږ لاس کوو، کله مارکیټ لاس کوي. نو په دې خاطر کې چېرته موږ په اے آی اوټومیشن باندې کار وکړو، دا به ډېره ښه خبره. نو نه غواړم ویډیو مې ډېره اوږده شي، موبایل سکرین ته ځو او مکمل پروسیس درته ښیم د کیپکټ ایډیټینګ. کومه ویډیو چې تاسو اوس ګورئ، د همدې ویډیو په نوم باندې به اوکې وکړئ. نوم باندې مې چې اوکې وکړل، لاندې تاسو ته مور آپشن راځي، مور باندې به کلیک وکړئ. هلته لاندې تاسو ته ما لینک درکړی ده د ټیلیګرام ته به لاړ شئ او هغسې څخه به تاسو کیپکټ ډاونلوډ کړئ. نو د هغه ټیلیګرام لینک څخه کله چې تاسو لینک باندې اوکې وکړئ، تاسو به ټیلیګرام چینل ته ویسئ، زما چینل هم درسره جوین کړئ. او هلته د ویډیو لاندې تاسو ته به یو ویډیو راشي، همدغه د کیپکټ په اړه ویډیو لاندې به تاسو ته د کیپکټ پرو ورژن راشي. تاسو سمپل په سرچ کې ورته ولیکئ کیپکټ، تاسو ته به هماغه ورژن راشي، تاسو یې ډاونلوډ کړئ. دا ورژن ګورئ ملګرو، دا بالکل کیپکټ پرو ورژن ده. صحیح ده. ما سره هر څه په دې کې آن دي، په هر څه ټول فیچرز په دې کې آن دي، هیڅ مشکل نشته. خو دا د انډرایډ دپاره ده. که د آیفون آی او ایس یوزرز دي، نو هغوی باید حتما مثال د هغې دپاره داسې ورژن نشته، هغوی باید د دې دپاره چې کوم ورژن پرو په پیسو اخیستل کېږي، باید هغه واخلي چې پرو ورژن کاروي. درو کله چې کیپکټ ته راغللی، کیپکټ مو انسټال کړو، تاسو سره همدغه پرو ورژن چې ما تاسو ته په ټیلیګرام کې درکړی ده په انډرایډ دپاره، دلته نیو پروجیکټ باندې به وکړو. که نیو پروجیکټ کې تاسو ته وایي چې کوم پروجیکټ تاسو باندې فوټوز ته راشئ، په فوټوز کې یو بیکګراوند زه انتخابوم، بیکګراوند انتخاب کړو، دلته ایچ ډي باندې وکړئ کوم، بیا ایډ باندې وکړئ کوم. دا ما سره بیکګراوند کې دغه انځور چې هر یو تاسو ویډیو انتخابوئ، فوټو انتخابوئ بیکګراوند دپاره غواړئ، څومره ویډیو جوړول غواړئ، مثال دا به تاسو داسې ونیسئ 2 منټه وي، 3 منټه وي، ګوتو سره زوم اوټ او زوم ان کولی شئ تر څو تاسو ته اسانتیا وي. دلته وګورئ 15 دقیقې مې کړله.
بل ملګرو دې ځای باندې چې کله تاسو وکیو کې تاسو دلته افیکټ او هر څه یوز کولای شئ دلته به وکیو کې ملګرو او په دې ځای کې مهم دلته وګورئ اسپیکټ ریشو ته به راشئ تاسو ویډیو د څه شي لپاره جوړول غواړئ ټیک ټاک لپاره غواړئ نو ټیک ټاک سایز ګورئ 9 په 14 کې دا یوټیوب لپاره جوړول غواړئ یوټیوب سایز 14 په 9 کې دا وګورئ انستګرام او د شارټ دغه سایز چې دا دغه د ټیک ټاک دا د یوټیوب شارټ او د ټیک ټاک لپاره دا او د یوټیوب لانګ ویډیو لپاره دلته وګورئ دغه یوټیوب آیکن چې ورکړی 14 په 9 کې دا که چیرته ټیک ټاک لپاره جوړوي نو دغه ته ټیک ټاک انتخاب کې د بیک گراوند باندې وکیو کې ګوتو سره به زوم اوټ کوي یا به زوم ان کوي صحیح ده نو دې ډول څه چې تاسو بیک گراوند دا نوي خو تاسو کولای شئ دلته بیک گراوند باندې وکیو کې ګورئ بیک گراوند کلر انتخابولای شئ په بیک گراوند کې ایمیج انتخابولای شئ په بیک گراوند کې چهار تاسو هر یو بیک گراوند تاسو خو ولدا کیپکټ کې مشتره او تاسو خپل ګلری نم راغستلای شئ صحیح ده کیپکټ کې ګورئ تاسو څومره بیک گراوندونه دي چې هر یو بیک گراوند تاسو ورکوي مثال په دې ځکه تاسو خپل بیک گراوند را پک اپ کولای شئ د کیپکټ څخه یا خپل ګلری څخه راغستلای شئ صحیح ده بل ملګرو په بیک گراوند کې د بلر اپشن هم شته تاسو په بلر اپشن هم اپلای کولای شئ صحیح ده ملګرو نو موږ اوس مثال ویډیو د یوټیوب لپاره جوړو اسپیکټ شو تر ازم دلته یوټیوب سایز وکي کومه دا انتخابوم صحیح ده دا بیرته زوم اوټ کومه تر دې ځای پورې صحیح شو ملګرو د ملګرو په ګلری کې دغه ویډیو د زما ما ریکارډ کړی دا مې انتخاب کړو لاندې ګورئ ایچ ډي به ورسره انتخابوي بیا به اډ باندې اوکې وکړئ دغه ویډیو ما راواخیستله صحیح ده ویډیو دلته نیو پروجیکټ کې راواخیستله ملګرو او دا ملګرو دلته په یاد لرئ دا پاس کې چې کوم ویډیو راځي او دینه لاندې یو بل راځي اورلی کې صحیح ده یو په اورلی کې تاسو ویډیو راغستلی شئ یو پاس د سر کې په دې ټایټل کې راغستلی شئ ګورئ ملګرو دا زمونږ دا ویډیو شکه غواړئ چې نه د ویډیو ته موږ بل بیک ګراوند ورکو او دا ویډیو زما لاندې راشي مثال دلته تاسو غواړئ چې دا ویډیو دلته زه دې ته بیک ګراوند ورکوم دا ویډیو زه لاندې اورلی ته راولم نو سیم په دلته په همدې سر کې پلس آیکن ګورئ په دې به وکړئ او دلته زه فوټونه یو بیک ګراوند راخلم مثال چې هر یو بیک ګراوند مثال ګلری نه زه یو بیک گراوند ورته راخلم زه غواړم چې دا بیک گراوند ورته ورکړم بیک گراوند مې انتخاب کړ هر شی چې انتخابوي دلته ایچ ډي سره ضروري انتخابوي دا بیک گراوند مې راواغیستلو صحیح شو دې تر خوا کې بیا په همدې ویډیو باندې وکړئ کومه او دلته ورېدسې دلته به راشئ په دې لاندې اپشنو کې دلته به تاسو اورلی ګورئ دا به انتخاب کړئ چې کله دې باندې وکړئ نو ستاسو دا ویډیو اورلی ته راغله کیپکټ اپشن به دینه ډیلیټ کو اورلی ته راغله دلته به دا مثال دا ویډیو لینث څومره دا زه څومره دا ویډیو جوړول غواړم هغومره به دا بیک ګراوند هم زه انتخاب کوم دا داسې دواړو ګوتو سره زوم ان زوم اوټ کولی شئ داسې صحیح ده تر څو ستاسو کار زر زر دلته ترسره کېږي دا ګورئ دا ویډیو زه غواړم یا 15 دقیقې ویډیو دومره مې دا بیک ګراوند راوستلو دا 15 دقیقې زه دا ویډیو جوړوم صحیح ده اوس بیک ګراوند خو موږ ورته ورکړو سیم ملګرو زه اوس دا ویډیو ته زه بیک ګراوند بدلوم د خپل بیک ګراوند ته لرې کوم سیمپل همدې ویډیو باندې اورلی کې مې وکړو بیا به راشئ دلته لاندې دلته به راشئ کروپ اپشن ته صحیح ده دلته وګورئ ټرانسفارم باندې به وکړئ بیا دلته وګورئ ریسایز په ریسایز به وکړئ کله چې ریسایز باندې وکړئ دې سره خوا کې دغه سپین بیک ګراوند دی دا زه ته لرې کوم او دې طرف نه زه ته لرې کوم دواړه مې لرې کړل صحیح شو ملګرو دا به زه اوکې کما د زه په دې ویډیو باندې بیا اوکې کوم دینه زه دا مکمل دا گرین سکرین بیک ګراوند لري کوم سیمپل دلته راشي دلته لاندې وګورئ ملګرو ریموو بي جي په دې به اوکې کلم چې ریموو بي جي باندې اوکې وکړل تاسو درې اپشن درکول کیږي یو اوټو ریموول دا کسٹم ریموول دا او کروما کی نو تر ټول نه کروما کی دا چې تاسو د گرین سکرین بیک ګراوند لري او بل اوټو بیک ګراوند باندې اوټو ریموول باندې تاسو لري کولای شئ چې څنګه په اوټو ریموول باندې اوکې تاسو بیک ګراوند باندې لري کیږي خو هغه دومره صحیح نه راځي په گرین سکرین کې چې کله په کروما کی باندې اوکې دلته به تاسو ورته انتخاب کوئ کوم ځای تاسو دین لري کوئ کوم بیک ګراوند انتخابوي نو مثال زه دا گرین سکرین ده دا ته لري کوم کله چې دا انتخاب ک دلته وګورئ دغه اپشن دا تاسو کومولای زیاتولای شئ مثال دغه 22 یا 40 یا 60 کې چې پرې دی دغه ځکه بیک ګراوند په کروما کی سره صحیح لري کیږي صحیح شو نو دغه انداز دا ویډیو به سیول سی او دا به سی کراپ کوي لګ به رانږدې کې تر څو د سي برابر شي ملګرو دا وګورئ د دې ویډیو څخه زمونږ دا بیک ګراوند لري شو گرین سکرین اوس په دې ویډیو باندې زه اوکې کوم او دې ته مثال صفایي ورکوم دا ویډیو صحیح نه ده نو دې باندې بیا اوکې په لیر کې ملګرو دلته لاندې وګورئ د خو راشي او دا ریټچ ګورئ په ریټچ په اوکې کې بیا په فیس اوکې کې فیس په اوکې کې تاسو فیس برا زوم شي دلته به سموث ګورئ تاسو ته سموثنس به ورکړي ورته 50 یا 40% وایټنس به ورته ورکړي صحیح ده 500 پورې یا کلیر به دا ټول به 40 یا 50% دلته به راشي سکین موډ به انتخاب کړئ او دا به مثال 150 پورې راولم 150 کې دا مې اوکې که صحیح شو فیس سکین کې بیا راځم دا ایون خو ډېر اپشن دي تاسو خپل ویډیو ته کتل شي چې څومره صفایي ورکړي صحیح ده هم دې ډول سره ډارک سرکل دا ټول 40 یا 50 یا 10% پورې ورته دا ورکړي دا وګورئ ویډیو څومره صفا شو تاسو کتل شي ملګرو صحیح ده د نو بیا په دې ویډیو باندې وکړئ کوم او دلته تاسو راشي دلته په فلټر کې دلته ګورئ فلټر باندې وکړئ دلته ډېر فلټر دي دا ټول به تاسو ډاونلوډ کوئ ګورئ ملګرو یو فلټر کتل شي تاسو ویډیو باندې هر یو فلټر اپلای کیږي دغه فلټر تر ټولو بیسټ دا وګورئ TARO صحیح ده دلته لینډسکیپ کې نور فلټر هم شته دلته وګورئ ملګرو دا ټول به تاسو ډاونلوډ کوئ په دې کې هر یو فلټر ډاونلوډ کیږي نو دغه TARO زیاتره دا فلټر استعمالوم دا مې وکړو د نو بیا د ویډیو باندې وکړم او د خو راځم دلته ایڈجسټمنټ مثال د دې ایڈجسټ لکوم صحیح ده دلته وګورئ مې برایټنس دا 15% برایټنس ور کوم کنټراست هم 15% کوم
او سټرکچر هم 15% کوم. دلته وګورئ کلیریټي ده، کلیریټي یعنی صفایي 10% کلیریټي په اپلای کوم او دا به زه اوکې کوم. دا بیا د ویډیو باندې اوکې کوم ملګرو. او دلته لاندې وګورئ، دلته په دې کې ګورئ ریلایټ، په ریلایټ کې دا ګورئ پرو آپشن دي ملګرو، ټول دا ټول ګورئ چې دي زیاتره په دې کې پرو دي، خو دا بالکل زه فری کاروم. ریلایټ باندې به اوکې وکړئ، دلته به دې خوا سر ته راشي، تاسو په ریلایټ کې دا آپشن په دې باندې اپلای کولای شئ. صحیح ده. دا ویډیو به زه لږ کټ کوم تر څو دا آپشن په دستی اپلای شي، لانګ ویډیو زیات وخت نیسي په دې خاطر. دلته راځم ریلایټ ته، دلته ریلایټ باندې اوکې کوم. په ریلایټ کې به تاسو راشي، دلته به دغه نمبر ګورئ تقریبا ریډ اینڈ پرپل، دا به اوکې کوي. دا چې کله اوکې کوم دا به تاسو ایڈجسټمنټ باندې اوکې وکړئ او 80% به دومره ورته راولو. دا به موږ په دې باندې اپلای کوو. دلته ګورئ اپلاینګ شروع شولو، دلته اپلاینګ شروع شولو. ریلایټ دا په ویډیو باندې اپلای کیږي. دا ستاسو د یو سایډ نه داسې بلر داسې بلو رنګ کې رڼا راولي په مخ باندې، چې ویډیو سره ډېر ښه راځي. لکه مثال تاسو یو لایټ لګولی وي د یو طرف نه، د هغې رڼا وي په تاسو باندې. ښه ملګرو، دلته زموږ ریلایټ 100% دلته وګورئ پوره شولو. څنګه چې ریلایټ پوره شولو تاسو کتلی شئ په ویډیو باندې دغسې دا اپلای شولو. که دا چېرته زیات وي بیا به د ویډیو باندې اوکې وکړئ. دلته به راشي ریلایټ ته، دا ما درته ویلې. دلته به تاسو په دغه آپشن باندې اوکې وکړئ، دا به لږ راته داسې لږ معمولي لاندې شي او بیا به دې آپشن اوکې وکړئ. دا به تاسو 50% پورې کوي. صحیح ده، چې زیات وي یعنی 50 یا 80% پورې دا ولنۍ آپشن کوي او دا به ټیک مارک کوي ورته تر څو تاسو په ویډیو باندې اپلای شي لږ کم شي دا رڼا. دا آپشن ما تاسو ته وښودل ملګرو. دا تاسو ویډیو د یو سایډ نه دغسې یو لایټ غوندې رڼا تاسو په مخ باندې راولي، که چېرته تاسو دغسې د کیمرې مخ ته فرنټ ویډیو جوړوئ. ګورئ ملګرو، تاسو ته ټول آپشن د کیپ کټ ښیم. دلته موږ بیا به د ویډیو باندې اوکې وکړئ ملګرو. دلته به تاسو د دې والیوم باندې اوکې وکړئ. چېرته تاسو د ویډیو والیوم هر څومره زیاتول یا کمول غواړئ، مثال زه 200 پورې پرېږدم. د دې ویډیو والیوم زه تقریبا په دغه 200 اندازه کې مې د دې والیوم بیا اوکې کوم او دې خوا به راشئ اخري سر ته او دلته تاسو ګورئ ریډیوس نایس، په دې به اوکې وکړئ. دا به تاسو ورته آن باندې اوکې وکړئ. صحیح شو. کله چې دا ټیک کړو یعنې ستاسو په ویډیو کې چې کوم نایس نور شور بیک ګراوند کې هغه به ختمیږي، ته صرف صفحه به ستاسو وایس اواز پاتې کیږي. صحیح شو ملګرو. دې نه وروسته دا خو ستاسو د ویډیو دغه آپشن یې وښودې تر دې ځایه پورې. دلته تاسو نور آپشن کله چې د ویډیو باندې اوکې وکړئ ملګرو، دلته ویډیو تاسو کټ کول غواړئ، مثال په دې ځای کې یا دلته هر ځای کې دلته ګورئ سپلیټ، په سپلیټ باندې به اوکې وکړئ. ستاسو ویډیو دلته کټ کیږي، دوه پارټه باندې شوله. صحیح شو ملګرو. بل آپشن په دې ویډیو باندې اوکې کوم سپلیټ نه دی خو والیوم به درته وښودلو. انیمیشن، دلته تاسو په خپل ویډیو کې انیمیشن لګولی شئ. دا ویډیو چې سټارټ نه شروع کیږي کوم انیمیشن تاسو په لګوئ، مثال چې هر یو تاسو خوښ وي. اوس اولنۍ انیمیشن دا به یو تاسو ډاونلوډ کوئ. ګورئ ملګرو، دغه اولنۍ انیمیشن ما په دې باندې اپلای کړلو چې دې ځای نه دې خوا ویډیو شروع کیږي. موږ دوه پارټه کړې ده. اوس ګورئ ویډیو ته دغه انیمیشن په اپلای شو، په دې ډول سره به ویډیو راځي. نو داسې ډېرې آپشن دي په دې کې. انیمیشن وروسته ډیلیټ آپشن ده، AI ساوند افیکټ ده، سپیډ ده. سپیډ وګورئ ملګرو، ته تاسو د دې ویډیو سپیډ کمولی او زیاتولی شئ، سلو موشن کې به وي یا فاسټ، دا هر څه تاسو دلته ایډجسټمنټ کولی شئ. په کارډ کې تاسو کولی شئ. دلته دا آپشن لري چې ستاسو ویډیو، اوس مثال دا ویډیو د په سټارټ کې پیل شوله، دغه آپشن ما ورته انتخاب کړلو. څنګه چې دا ویډیو شروع شوله اول به دا فاست وي یعنی موشن به تیزیږي، بیرته به سلو کیږي، ډاون کیږي به. دا تاسو خپل هم ایډجسټ کولی شئ. دې ځای کې د ویډیو تر دې ځایه پورې تیز اپلی شي، بیا چې دې ځای ته راورسېږي سلو موشن کې دی شي، بیا دلته بیا فاست شي ویډیو، دلته اخره کې بیا په سلو موشن کې شي. نو دې ډول سره تاسو د دې ایډجسټمنټ کولی شئ، ورته ټیک مارک کولی شئ. کله تاسو ویډیو پلی کوئ دلته وګورئ په دې ځای کې به ویډیو ستاسو لږ تیزیږي. صحیح ده. دلته وګورئ بیا چې لږ مخکې راشي په دې ځای کې به ستاسو ویډیو سلو موشن کې شي. بیرته چې د دې ټایم هغه ځای ته ورسېږي دې ځای نه اخوا به ستاسو ویډیو بیرته فاست پلی کېږي. دا وګورئ ملګرو. نو دا زه ورته چک مارک کوم. ګوره دا په دې باندې اپلای شولو، دا مې ورته ټیک مارک کړو، دا په دې باندې اپلای شولو. سپیډ، په سپیډ کې مې آپشن وښودل ملګرو. صحیح ده. انهانس وایس ته خپل وایس تاسو انهانس کولی شئ چې کله تاسو دا ورته الاؤډ کوئ. صحیح ده. دلته به دا ورته آن کوئ، ستاسو د وایس انهانس شروع کېږي، یعنی اواز هم نور هم سره دې سره صفا کېږي ملګرو. صحیح ده. وایس دلته تاسو انهانس کولی شئ په دې ځای کې. بل ملګرو دلته ریټچ مې درته وښودلو، دغه ریلایټ مې درته وښودلو. ریپلیس آپشن دا افیکټ ده، دلته تاسو افیکټ په ویډیو افیکټ هم تاسو په دې باندې لګولی شئ. اوس مثال دغه ویډیو ده، په دې باندې تاسو کم افیکټ لګوئ. دلته زیات افیکټونه دي ملګرو. دا وګورئ، دا ټول به تاسو ډاونلوډ کوئ. دلته وګورئ دومره زیات افیکټونه دي. دا هر یو افیکټ په ټرینډینګ کې چې کوم افیکټ ده، اوس مثال دغه اولنی افیکټ ما په دې باندې اپلای کړلو، دا تاسو کتلی شئ په دې ډول سره. دلته زیات افیکټونه دي، که هر افیکټ تاسو وغواړئ دلته به ډاونلوډ کوئ، په خپل ویډیو باندې تاسو اپلای کولی شئ. دا افیکټونه مې درته وښودل ملګرو. صحیح ده. ملګرو افیکټ نه دی خو ټرانسفارم دا اوټ اف فریم دا ایڈجسټمنټ دا ویډیو ایڈجسټمنټ دا ویډیو کوالټي، تاسو مثال های کوالټي ویډیو وی دلته تاسو ویډیو کوالټي نورم زیاتولی شئ. فلټر مې درته وښودلو. بیسیک د ملګرو په بیسیک کې ګورئ تاسو د دې پوزیشن، ګورئ ملګرو د دې پوزیشن تاسو اخوا دې خوا چې څومره وړلی شئ ملګرو، اپ اینډ ډاون، لیفټ سایډ، رایټ سایډ، روټیټ، او دا هر څه تاسو په دې هغه کې کولی شئ. ګورئ زه تاسو ته لیر آپشن در کوم. دلته به بیک راشئ، کله چې بیک راغله په دې ځای کې، او دلته به تاسو دلته سټیکر ته راشئ. په سټیکر کې یو سټیکر د تاسو په اپلای کوم. دلته زیات سټیکر دي، سبسکرایب بټن او دغسې بیل آیکن دلته وګورئ سټیکر دي، دا هر څه تاسو دلته اپلای کولی شئ. اوس مثال دا بالکل فری دی ملګرو. په ملګرو که چېرته تاسو غواړئ
چې دغه د اورلی تاسو پاس وخېجوي ټایټل ته کوم ځای کې چې دا بیک ګراوند دا د ځینې وخت پاس ته واړوي نو دلته به راشي په دې ویډیو به وکیو کې چې هر یو فایل وي دلته به دې خوا راشي دلته وګورئ مین ټریک پاس تاسو مین ټریک دا وړاندې ستاسو اورلی ده نو مین ټریک باندې به وکیو کې دا به تاسو بره ته وخېږي که بیرته غواړئ چې انډو یې کوي انډو یې کوي بیرته بیک لاړ شئ ګوره دا به دغه باندې به وکیو کې ستاسو اپشن بیرته انډو کېږي خپل ځای ته راځي صحیح شو ملګرو بل ملګرو دا اپشن هم درته وښودلو ډوپلیکیټ مطلب ستاسو دا ویډیو دوه برخې کولی شئ ډوپلیکیټ بیا ډوپلیکیټ یعنې دغه ویډیو ستاسو 2-3 دفعې دلته کاپي کېږي صحیح شو او ماسک باندې چې اوکې وکړئ دلته په ماسک کې مثال تاسو دې باندې نورې اپشنې هم اپلای کولی شئ دلته وګورئ ملګرو تاسو دې ډول سره کولی شئ مثال ګوري بلر کېږي ورسره غاړې صحیح ده ملګرو په ماسک کې دغه اپشن ده او هغې سره ایکسټریکټ اډیو تاسو د دې ویډیو نه خپله اډیو بیلولی شئ دلته ایکسټریکټ کولی شئ د ایکسټریکټ اډیو کې کوم وایس چې ده کوم اډیو چې ده هغه به ستاسو د ویډیو نه راوځي دا وګورئ دلته د ویډیو څخه راووته بیرته بیک راځم او په اورلی باندې اوکې کومه په اورلی کې دا ویډیو انتخابومه او نورې اپشنې دلته ګورو بیرته راځم ملګرو تاسو ته خو مې ایکسټریکټ اډیو مو ښودله شئ موشن بلر وګورئ تاسو خپل بلر موشن هم دلته ایډجسټمنټ کولی شئ او اوپیسټي د ویډیو اوپیسټي ده یعنې مثال څومره اندازه کې تاسو پرېږدئ عام ورته کمولی زیاتولی شئ دلته ریورس اپشن ده ستاسو ویډیو ریورس کېږي صحیح ده دغه ویډیو ریورس طرف نه پلی کېږي بیا چې کله تاسو ریورس پې اپلای کوئ ملګرو دلته ګورئ اپلاینګ شروع شولو بل فریز اپشن دا او اخره کې بیج ته دا مهم نه دي دومره صحیح ده نو په دې ویډیو ایډیټینګ خو مې درته تر دې ځای پورې وښودل ملګرو دې نه وروسته که چېرته څوک غواړي په دې ویډیو کې مثال یا سبسکرایب یا کوم بټن ولګوي په دې ځای کې نو دلته به راشئ دلته به ټول نه اخر کې ګورئ ښه ملګرو دې ته چې راغلي اورلی باندې به اوکې وکړئ بیا به دلته ایډ اورلی باندې اوکې وکړئ بیا به دلته زما سره په ګیلرۍ کې دغسې به تاسو د سبسکرایب ګرین سکرین یوټیوب نه ډاونلوډ کولی شئ وداوټ کاپي رایټ صحیح ده یعنی مثال دلته ما سره په ګیلرۍ کې دغسې د ګرین سکرین سبسکرایب بټنې دي دا هم تاسو کولی شئ ډاونلوډ یې کوئ مثال ما هم ډاونلوډ کړي دي دا مې اوکې که ایچ ډي باندې اوکې کومه دا فایل راخلم کله مې چې دا سبسکرایب بټن راواخیسته ګورئ ملګرو دلته به د دې اواز لږ کم کو تقریبا 10% څومره اندازه شي چې د ویډیو وایس ورسره خرابه نه شي بیا به دې فایل باندې اوکې وکړئ په همدې ګرین سکرین باندې دا ما ډاونلوډ کړی دی ملګرو دا وګورئ دا هم ګرین سکرین کې یو سبسکرایب بټن ده نو دې نه دا بیک ګراوند موږ لرې کوو دې باندې اوکې کوو او دې نه به تاسو دا بیک ګراوند ریموو بیجي کروما کی او دلته په بیک ګراوند ورته انتخاب کړئ دا به تاسو 40 یا 25 یا 22% کوي یا هم خپل بیک ګراوند ته ګورئ څومره چې صفحه راځي هماغومره اندازه تاسو انتخابولی شئ بیا به دا تاسو دغسې اندازې سره کم کوئ او په دې ځای کې به اپلای کوئ یعنې ستاسو په ویډیو باندې به دغه سبسکرایب بټن ګورئ د دې ډول سره راشي تاسو دلته اپلای کولی شئ ورسره بیا که چېرته ما تاسو ته وویلې که چېرته دا سبسکرایب بټن ستاسو د دې بل ستاسو د ویډیو شاته وي تاسو یې مخ ته راوړئ نو دلته وګورئ ملګرو هغه اپشن په دې ځای کې تاسو کولی شئ دلته ګورئ لیر په لیر کې مثال دغه ویډیو ته ګورئ د دې سبسکرایب بټن د پاسه راغله ستاسو سبسکرایب وګورئ بیک ته لاړو شاته لاړو د ستاسو د ویډیو نه شاته راغلو نو بیرته دا سبسکرایب وکړئ کوم دا دې خوا راوړم اوس سبسکرایب د پاسه شولو صحیح ده په دې لیر کې تاسو کولی شئ اپلای یې کوئ نور چې په هر ځای کې تاسو لګوئ سبسکرایب بټن یا هر څه وي هغه ستاسو خپله خوښه ده صحیح شو دې تر دې ځای پورې وشولو د ایډیټینګ ګورو زه دلته یو د سبسکرایب بټن سره یو ساوند افیکټس یوز کوم په دې باندې اوکې کوم دلته بیک راځم دلته راځم اډیو ته په اډیو کې چې راغلی ملګرو دلته ساوند ده په ساوند کې مثال تاسو د ګیلرۍ نه کوم ساوند راغیستلی شئ یا د کیپکټ نه بل کاپي رایټ دلته تاسو کاپي رایټ چک کولی شئ مثال صحیح ده او بل ساوند افیکټس دا وګورئ ساوند افیکټس دې سره خپل ساوند افیکټونه دي دلته دا وګورئ ملګرو زه غواړم دا اولنی ساوند افیکټ ورسره ولګوم دا انتخاب مې کړو پلس باندې مې اوکې وکړله صحیح شو ملګرو دا لږ زوم آوټ کومه چې اساني وي موږ ته نو دلته مې اوکې وکړله دا وګورئ ملګرو زموږ چې سبسکرایب بټن راوځي یا هر څه چې تاسو ټکس لیکل غواړئ دلته دې ته والیوم زیاتومه ګورئ ملګرو ته کم فرق وکړي نو دا تا ګورئ تاسو هماغه سبسکرایب سره برابرول شئ یا کم لیر وي تاسو نو دې ډول سره تاسو دې سره خپل ساوند افیکټ هم لګولی شئ بل ټیکسټ ټو اډیو ده دلته وګورئ ملګرو ریکارډ اپشن ده ریکارډ تاسو دې ویډیو سره همدې ځای کې تاسو په کپکټ کې مثال تاسو ویډیو ریکارډ کړه دلته ورسره خپل اواز کولی شئ ریکارډ یې کوئ لکه دا ویډیو ده تاسو یو ویډیو ریکارډ کړی دلته به تاسو خپل اواز هم ریکارډ کولی شئ ملګرو صحیح ده دلته ما سره مایک آن ده په دې خاطر ماته دا اپشن راکړلو دې نه بغیر دلته ایکسټریکټ د اډیو ټیکسټ ټو اډیو دلته ټیکسټ ټو اډیو مطلب دلته تاسو کوم لیکنه کړې وي هغه لیکنه تاسو اډیو ته وایس اور کولی شئ ملګرو په هر اواز کې وي په روبوټ اوازونه دي دلته د دې په اړه بیا نور طریقې تاسو ته ښیم په نور ویډیوګانو کې ټیکسټ ټو وایس هغه ای آی اپشن دي هغه تاسو ډېر زبردست وایس په خپل اواز کې تاسو ټیکسټ ټو وایس ته کنورټ کولی شئ هغه ته په نیکسټ نور ویډیوګانو کې ګورو صحیح ده دلته بیک راځو دلته د کټ اپشن ده اډیو اپشن مې درته وښودلو ټیکس اپشن ده اورلی ده افیکټ ده کیپشن ده ګورئ ملګرو یو خو ټیکس ده دلته تاسو ټیکس لیکلی شئ په ویډیو باندې پاسه ګورئ ایډ ټیکس
دلته چې هر څه لیکل غواړئ په هر ژبه کې دلته تاسو لیکلی شئ، دلته سټایلونه ورته انتخابولی شئ، دلته افیکټ انتخابولی شئ، په دې ځای کې انیمیشن ورکولی شئ ټیکس ته چې کوم سټایل سره د ستاسو ټیکس ولیکل شي. دلته وګورئ ملګرو په دې ډول سره دې ولیکل شي، یعنې داسې ولیکل شي څومره هغه کې دا ټول تاسو په دې ځای کې په ټیکس کې لیکلی شئ. دا د ټیکس اپشن ده ملګرو، صحیح ده. دا وګورئ ټیکس دې ځای کې اضافه کول غواړئ، بیا چې د ټیکس باندې اوکې وکړئ دلته انیمیشن ته به راشئ. په انیمیشن کې اول چې کله ستاسو لیکل پیل کېږي په ان کې، په اوټ کې کله چې ستاسو لیکل ختمیږي په اخره کې په دې افیکټ سره ختم شي. دا وګورئ په لوپ کې د لیکلو په مینس کې ستاسو په لیکلو باندې به دا افیکټ اپلای کېږي، سٹارټ او اینډ او په لیکلو په مینس کې. دا وګورئ درې واړه ما درته اپلای کړل. په ټیکس کې درې اپشن دي، خاص سٹارټ کې په سٹارټ کې چې راځي ټیکس په داسې په مینس کې به داسې ټیکس او په اخره کې به داسې ختمیږي ملګرو، صحیح ده. دا د ټیکس اپشن شولې. دلته انیمیشن تاسو ډیر زیات انیمیشن کتلی شئ، نور لیر او ډوپلیکیټ او افیکټ دا هر څه دلته نور اپشن په دې ټیکس کې شته دي. بل خبره ملګرو که چیرته تاسو غواړئ یو ویډیو ده هغه تاسو مثال ډایرکټ چې هغه په ویډیو کې څه وایي هغه تاسو ټیکس اړول غواړئ، نو دلته ګورئ او ټو کیپشن ټیکس ته چې راغلی دلته ګورئ او ټو کیپشن په دې به اوکې وکړئ. کله چې په دې باندې اوکې وکړم ملګرو جنریټ فارم ګورئ آل به انتخاب کړئ، سپوکن لینګویج ګورئ دلته به تاسو او ټو ډیټیکټ انتخاب خپله به راخلئ. دلته به خپل تاسو کم رقم سره مثال تاسو ټیکس چې په ویډیو کې څه وایي هغه باید داسې لیکل کېږي. دلته وګورئ تاسو به هغه ورته انتخاب کړئ او جنریټ باندې به اوکې وکړئ. نو کومه ویډیو چې تاسو په انګلیسي کې وي مثال هغه ټول ټیکسونه تاسو اوټومیټیکلی په ویډیو کې چې څه وایي هغه به دلته ورسره په خپل سټایل کې لیکل کېږي په اوټو کیپشن کې. دا اوټو کیپشن د ملګرو، صحیح ده. یا نشته دلته تاسو ډرا کولی شئ، په دې باندې مثال تاسو هر څه ډرا کوئ داسې کولی شئ ملګرو. دلته وګورئ دلته تاسو مختلف اپشن تاسو درکول کېږي. دغه ډول سره تاسو هر څه ډرا کول غواړئ ډرا کولی هم شئ. بیک باندې به اوکې کړو، دې ځای نه تاسو انډو کېږي او دې ځای نه تاسو بیرته جوړېږي. یعنې مثال که غلطي تاسو نه وشي دا به وایي چې بیرته ورانېږي، او که وایي چې نه هغه صحیح ده بیرته به دا اپشن وکې کوئ، بیرته به هغه اوکې کېږي په هر ځای کې ملګرو، صحیح ده. ملګرو زه بیرته بیک راغلم، دلته ما یو ویډیو مکمل ایډیټ کړې ده، ما اپلوډ کړې ده. دا ویډیو باندې زه اوکې کوم، دا مکمل ویو میسنګ فایل باندې مې اوکې کوم، کوم فایل چې موږ ډیلیټ کړی هغه موږ ته ښایي. دغه ویډیو ما ایډیټ کړې ده، ما اپلوډ کړې ده. ګورئ ملګرو دی اورلی ته راځم، دلته څومره اپشن دي. دلته ګورئ دلته مثال ما کومه خبره کړې چې مثال د فیسبوک په اړه باندې دلته تاسو کتلی شئ. هم په فیسبوک کې د دلته ګورئ ملګرو آیا تاسو هم په فیسبوک کې د دا ګورئ فیسبوک سره دلته ما ساوند افیکټس هم یوز کړی ده، او د فیسبوک اورلی کې مې د فیسبوک یو لوګو هم راخیستې ده. همدې ډول سره که مخکې لاړ شو ګوره ما بله خبره د څه شي په اړه کړې ده، بدو کمنټونو څخه تنګ راغلي یاستئ، یعنې کمنټ خبره مې کړې ده، همغې سره مې هغسې د کمنټ چې کوم سټیکر ده هغه راخیستی ده. نو دا سټیکر یې تاسو سره ما تاسو ته وښودل چې په دغه سټیکر یې هر ډول سره سټیکر تاسو پیدا کولی شئ په کیپ کټ کې، صحیح ده. نو دغه ډول سره تاسو کولی شئ ایډیټینګ وکړئ. اوس مثال دلته ګورئ دغه اپشن ته السلام علیکم، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ السلام علیکم سره دلته ګورئ دا اپشن راغی. خو که چیرته اوس دغه د فیسبوک لوګو ما راغیستې ده، په دې باندې زه اوکې کوم، دې ته زه دغه افیکټ نه بغیر زه نور افیکټونه ورکوم. غواړم چې لږ دې خوا راشي بیا لاندې کوشي بیا بیرته پورته لاړ شي. نو دلته وګورئ په دې اپشن باندې به اوکې وکړئ پلس چې کله دې باندې اوکې وکړه دا لوګو به چې زه غواړم چې اول دا زما دې ځای پورې راشي دا لوګو دې ځای پورې، بیا دلته راځم په دې ځای کې بیا په دا لوګو زه نیسم، غواړم چې بیرته تر دې ځای پورې لاړه شي، بیا دلته راځم غواړم چې دا لوګو زما بیرته لږ لاندې راشي. یعنې مثال در کوم او تر انډه پورې دا خپله دا لوګو چې دا تر دې ځای پورې دا وګورئ دا به ختمه شي، یعنې مثال دا لوګو به هغه سیټ ته لاړ شي. نو اوس وګورئ دا زه پلی کوم، تاسو هم په فیسبوک کې د بدو کمنټونو څخه دغسې دا تاسو کولی هم په فیسبوک کې د بدو کمنټونو نو دغه څه ډېرې اپشنې په دې اپشن کې هم تاسو دلته ورته ایډ کولی شئ. که تاسو هر خواته مثال دا وړل راوړل غواړئ دغه لوګو دلته اپشن شته دي، مثال دا تاسو په دې ځای کې ایډ کولی شئ. هر طرف ته چې وړل غواړئ تاسو وړلی شئ، همغسې به ځي راځي تر څو پورې ستاسو دا لوګو چې څومره وخت هغه هم ورکړی وي هغه پوره شي ملګرو، صحیح ده. دې نه وروسته ګورئ ما دې ځای نه دې خوا د بیکګراونډ کې ملګرو چې کله زما د موبایل سکرین اپشن ښودلی په دې کې ما یو بیکګراونډ راخیستی ده، بیکګراونډ سره ما د موبایل یو کور راخیستی ده، د موبایل په کور کې ما دلته یو ویډیو لګولې ده، صحیح ده. دا وګورئ ملګرو خپل لوګو مې ورسره لګولې او یو استغفرالله لوګو ده دا ټول. نو کله چې تاسو ما درته ویلې دا موبایل آیکن ده ملګرو دلته وګورئ دا وګورئ دا خپل سایز سره ما ورته برابر کړی ده، او په دې کې مې بیا دلته دا ویډیو اوس ما ډیلیټ کړی ده، دا ویډیو مې دلته پکې سیټ کړی ده. دا وګورئ دې ډول سره
دغه تاسو کولای شئ ایډیټینګ وکړئ ملګرو په CapCut کې که هر ډول ویډیو جوړوئ ان شاء الله دا خو ما تاسو ته د زه چې کوم رقم ویډیو جوړوم د دې په اړه باندې ما ویډیو جوړ کړه چې داسې ایډیټینګ کولی شئ خو آینده کې د اوټومیشن دپاره چې څنګه ایډیټینګ موږ کولی شو او په کوم ډول سره دا د CapCut بیسکس مې درته وښودل چې دا مهم دي ملګرو باید اول په دې باندې ځان پوه کړئ په CapCut ایډیټینګ کې CapCut ایډیټینګ یو دا نه چې تاسو خپل ویډیو ایډیټ کړئ زیاتره به تاسو ته داسې افر راشي زیاتره داسې کسان شته چې هغوی تاسو ته وایي چې موږ ته صرف که څوک په ایډیټینګ کې تکړه وي ښه ویډیو ایډیټ کولی شي هغوی تاسو ته د ویډیو په ایډیټینګ باندې پیسې درکوي تاسو ته پیسې درکوي چې ما ته ویډیو ایډیټ کا بس دا بس تاسو کار یعنی آنلاین ارنینګ یو دا نه ده چې تاسو یوټیوب چینل یا هم داسې نور ټریډینګ دغه یو آنلاین ارنینګ ده تاسو دغه سکلز زده کوئ دغه د ویډیو ایډیټینګ سکلز زده کوئ چې ویډیو څنګه ایډیټ کیږي داسې کسان شته چې تاسو باندې ویډیو ایډیټینګ کوي تاسو ته پیسې درکوي چې ما ته ویډیو ایډیټ کوه نو دا هم یو آنلاین ارنینګ ده خپل ویډیو مې ایډیټ کولی شئ بل چا ته هم ایډیټ کولی شئ کله چې د ویډیو ایډیټینګ هر څه وکړل کمپلیټ شو پوره شو اوس د سیف کولو طریقې په دې ډول سره دا پاس سر کې وګورئ ملګرو ایکسپورټ سره خوا کې دلته د ویډیو سایز د 1080p نو په دې به وکړئ اول به د ویډیو ریزولوشن تاسو انتخاب کړئ 920 پی کې سیف کوئ یا هم 1080 کې تاسو د ویډیو ام بي سایز به حتما غټیږي خو ویډیو به مون په ایچ ډي کوالټي کې یعنی مثال زه خو خپل ویډیو په دغه 1080 کې او دلته وګورئ فریم ریټ شپېته ورته انتخابوم او اپټیکل فلو ګورئ دا زه آن کوم ورته ما ګورئ او دلته کوډ ریټ چې دا په ریکمانډډ کې پرېږدم او لاندې ګورئ واټر مارک دا نن ده دلته که چېرته تاسو ویزیبل وایي ګورئ دلته په خوا کې در سره واټر مارک راځي په CapCut کې د مثال پرو ورژن ده خو موږ یې فري کاروو صحیح ده نو دلته ګورئ دغه ویزیبل سره خوا کې هیډن ګورئ په دې هیډن باندې به وکړئ ستاسو واټر مارک به ترې لرې شي په خپله دا چې هر څه وکړل هغې وروسته خوا کې ورسره وګورئ ایکسپورټ په ایکسپورټ باندې به اوکې وکړئ کله چې ایکسپورټ باندې اوکې وکړه اپلاینګ optical flow and exporting the video will be exported after optical flow is applied نو دغه ویډیو سیف کول به لږ وخت نیسي ځکه چې زموږ ویډیو ایچ ډي کوالټي کې سیف کیږي نو په دې خاطر دې ته به تاسو انتظار کوئ موبایل د دې صفحې نه به نه وځي دلته به پرېږدي تر څو ستاسو د ایکسپورټ مکمل پوره شي دې ډول سره ستاسو ویډیو خپله ایکسپورټ کیږي صحیح ده ډېر به زه بیک لاړ شم ځکه دا ویډیو ما ایکسپورټ کړې ده تاسو ته مې صرف طریقه وښودله په دې هیله ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي دغه ما تاسو ته د اول سر نه تر اخره پورې د CapCut ایډیټینګ وښودله چې په CapCut کې موږ کوم ډول سره ایډیټینګ کولی شو نو ویډیو ضرور لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ انشاءالله نورې ویډیوګانې به زموږ د اوټومیشن په اړه وي هغې کې هم تاسو ډېر څه زده کولی شئ دغسې یو سکل زده کوئ او آنلاین ارنینګ وکړئ بغیر د سکل نه تاسو هېڅکله آنلاین ارنینګ نشئ کولی وخت نیسي زحمت غواړي هغې نه وروسته بیا تاسو ته پیسې راځي خپل ویډیو پورې ښه وخت او ښې شیبې